احمد مسعود او حمدالله محب د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. احمد مسعود او حمدالله محب تازه لیدنه هم ترسره کړې ده او د لیدنې هدفونه یې هم ښکاره شوي دي. احمد مسعود وایي موږ به خپل تاکتیک بدل کړو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د پخواني ولسمشر سلاکار حمدالله محب سره لیدنه ترسره کړې ده او داسې ښکاري چې دواړو لاس یو کړی وي او غواړي چې افغانستان ته راستانه شي. حمدالله محب دا هم تایید کړي چې د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود سره د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ په هکله هم خبرې کړې دي او د ملي بیرغ د منلو یې ورته ویلي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د مخکني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی محب نن پر خپل ټویټر لیکلي چې له ښاغلي مسعود سره د خبرو اصلي تمرکز یې په ولسوالۍ کې او جمهوري نظام ته پرستنېدلو و چې د ده په وینا پکې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. له سیاسیونو سره د خبرو په لړ کې مې له ښاغلي احمد مسعود د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې او د خبرو اصلي تمرکز مو ولسوالۍ کې او جمهوري نظام ته پرستنېدلو و چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. پر دې مو ټینګار وکړ چې د اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د ده په وینا له احمد مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع راغونډه کړي او ترسره به یې کړي او اړتیا هم ورته لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان.